ننګرهار کې د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 3 ښارګوټي د کډوالو لپاره ځانګړي شوي دي. د دې ولایت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس وایي کډوالو ته په خانکي، بامراغه او د رودات ولسوالۍ اړوند تور راغه سیمو کې ښارګوټي ټاکل شوي چې خانکي ښارګوټي کې عملاً د ځمکو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په ننګرهار ولایت کې 3 ښارګوټي د مهاجرینو لپاره پلان کې دي چې یو خانکي دی چې فعلا کار کې روان دی. 15,000 کډوالو لپاره انشاءالله ترتیب برابر دی. دلته د بام راغه د خوږیاڼو کې او دریم تور راغه د روداتو کې. زموږ په خانکي کې الحمدلله کار روان دی. دا ډېر وخت شو او دا چې کله خانکي پوره شي د دې نه وروسته به بام راغه وي. له پاکستانه راستانه شوي کډوال وایي د اسلامي امارت له دې چارې خوشحاله دي. ځمکې ورکوي او ژر تر ژره د ځمکې د ورکړې غوښتنه کوي چې د سرپناه له ستونزې خلاص شي. داسې ده د منځ کې کومه هغه د ویش نړۍ چې پیل شوې ده دې موږ ډېر خوشحاله یو او داسې اوس لکه موږ کوم د منځ کې په ویش کې خبره چې ده دا ډېر ښه اقدام ده، په دې ډېر خوشحاله یو او داسې اوس لکه د سرپناه کوم مځکه چې موږ ته راکوي نو دې باندې ډېر خوشحاله یو نو د دې ډېره منغو یو الله دې وکړي چې دا زر تر زره پیل شي. دوی وایي په بېلابېلو برخو کې ورسره اسلامي امارت مؤسسات او خیریه بنسټونه مرستې وکړي چې کډوال له اوسنیو ناخوالو او ناسم اقتصادي حالت راووځي. برخې کې چې په هر شي کې د حکومت مرتبط بس رسېږي هغه زموږ سره کومک وشي په دې ډېر خوشحاله کېږو. که د خوراکي مواد یې کم ځکه یې ولې 15 کاله ما په دغه کې تېر شوي دي په پاکستان کې او والله چې ستا دغه نشته 15 لکه کلدارې زه قرضدار راغلی یم ځکه زه یو سړی وم بچیان مې واته بچیانو د اړیکو په دې اړې باندې به څوک وساته شي. څو میاشتې وړاندې په ننګرهار کې د کور او ښار جوړولو وزارت له خوا د دې ولایت په خانکي ښارګوټي کې 15,000 کډوالو ته د ځمکې د ورکړې لړۍ پیل کړه چې راتلونکي به په پاتې ښارګوټو کې هم کډوالو ته د ځمکې د ورکړې لړۍ پیل شي.